درتا نیولې مې زولۍ دواړه لاسونه دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه درتا نیولې مې زولۍ دواړه لاسونه دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو، نن هغه سپین ږیري کاته راغلی یو، کوم کاکا چې تر اوسه پورې هیڅ اولاد نه لري. راغلو نن روژه ماته له دوی سره کوو، یو څه کومک چې خلکو کړی هغه هم دوی ته سپارو. موږ سره اوسئ. ښه دا ګولې مو دغه کار وکړو. ها څومره ښکلی ویږي دا ګول. مور یو څه پخه کړي دي، دغه هم ګورو چې پخه کړي دي. یو خو سمیا ورته وایي دغه پخه کړي. مور نور چې پخه کړي دي خوټوارې منده دي بس. قدرمن لیدونکو، زما مور یو ځای سمیا یا مانچې پخه کړي، دوهم ځای کشتې یا موږ په خوستی لهجه کې مندتې ورته وایي دغه جوش کړي. دغه دوه شیان فقط دوی کور کې لري، دوه شیان دوی خوري. دغه شیان به انشاءالله زه مور سره کومک کوم تر څو یو څه د خوشحاله وساتو. زولۍ دواړه لاسونه دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه. زار زار د ژوند اړتیاوې رانه غواړي دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه. د ژوند اړتیاوې رانه غواړي دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه. واړه بچیان په کور کې کړي راته ویرونه دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه. درته نیولې مې زولۍ دواړه لاسونه دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه دا محال دی خدایا په موږ وکړې. زما دغه سپین ږیری کاکا دغه بډۍ مور چې ګورئ، دوی تر اوسه پورې هیڅ اولاد نه لري. دا بیا هم ډېر لوی ارمان یې په زړه باندې چې یو داسې ورځ راغلی وای مخکې راته اولادونه ناست وای، ما یو ځل روژه ماته یې کړې وه. کاکا دغه ارمان دې په زړه کې شته؟ خدای مهربان دی. کاکا اور چې موږ ویډیو وکړله د ځینو وروڼو کومک کړی دی، مشه د ورځې مصروف هم غوښتل چې ستا روژه ماته یې به داسې راوکړو. روژه مو ته مور روژه مو ته وه. غربت مو پښې په ستوني ایښې دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه. را باندې بند یې د ستا ښکلي نعمتونه دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه. درته نیولې مې زولۍ دواړه لاسونه دا
زما مرکۍ ترموز نه لري بشکې نه وبچکې دوی خدایا په موږ وکړې قدرمنو لیدونکو خوشحاله یم چې د هغه چا تر څنګ ناست یم چې دوی هېڅ اولاد نه لري د دې الله برخې چاته څه رقم ته ورکړي چاته څه رقم ته ورکړي دوی دوه تنها ژوند کوي دلته تېره ورځ د دوی ستونزې موږ له تاسو سره شریک کړي زموږ ځینې ورونه چې په خارج کې دي هغوی کومک وکړلو چې ټولې 25,000 افغانۍ کېږي 25,000 افغانۍ دغه بابا ته سپارم انشاءالله دغه هغه وخت ده چې کله د یو چا روژه په خوله باندې وي روژه ماتې ته ناست وي چې هره دعا وکړي هغه قبلیږي بیا داسې سپین ګیري خلک چې دا خو بیخي الله پاک ته ډېر نږدې هغه پاک سپېڅلي خلک دي کاکا دا پیسې وشمېره په موږ وکړې رحمتونه زی او رازې څنګه بدرنګ 25,000 افغانۍ صحیح دي څوک کړې مطمئن یې ښه قدرمنو لیدونکو ستاسو رالېږل شوی امانت موږ تر دغه سپین ګیري کاکا ورسولو کور مو ودان مور یې موږ یو ملګری چې په استرالیا کې دواوې غوښتې دي خاص دواوې غواړي څه مشکل څه ستونزې لري دواوې ورته کوي هغې ته خدای برای کمک کنه. آمین. خدای تا دیگران که هر خون خلای تا سر داد. آمین. خدای غم ایوت. آمین. مشکلی هستن که خدا. آمین. خدای در بدن نمیوت. آمین. دعا ورنو چې امریکا کې هغې کومک کړی و هغې ته هم دواوې کوي نوي لور دی بیچاره ګون ستونزې مشکلاتو کې د هغې ته هم دواوې کوي چې دا کومک هغې هم کړی دی. آمین. آمین. تاسو سره امين خوشاله اوسئ مور ژوندۍ اوسئ امين الحمدلله رب العالمین قدرمنو لیدونکو کوم خوند چې په دغه روژه ماتي کې دی هغه خوند په هغه ډک روژه ماتي کې نشته چې څه رقم شیان درته ایښي وي کله سړی ډېر شیان وخوري حتما د خېټه درد کوي خو دلته خوند هم شته دلته د سړي خېټه هم درد نه کوي ځکه چې دا شیان کم دي په اندازه خوړلی کېږي کله چې شیان ډېر وي هغه بیا بې اندازې خوړلی کېږي چې کله بې اندازې کوم شی وخوري سړی حتما د په خېټه کې درد پیدا کېږي هیله ده تاسې خپل کور کې که دوه لندبلې کوئ یو وکئ یو خپل ګاونډي ته ورکئ چې په افغانستان کې حالات بیخي خراب شوي دي داسې ډېرې ناچارې کورنۍ شته زموږ او ستاسو لاسنیوي ته ضرورت لري راځئ چې په ګډه د دوی لاسنیوی وکړو کله نه چې روژه شروع شوي تر اوسه پورې موږ هېڅ روژه ماتې په خپل کور کې نه ده کړې ما د خپل کور روژه ماته نه ده کتلې چې هغه به څه رقم ته وي اخته یو د کونډو د یتیمانو سره د داسې بېچارهو سپین ږیرو سره چې دوی هېڅ په کور کې نه لري نو زه څومره چې ګورم د دوی په دسترخوان کې خوند شته دلته هغه خوندونه به په ډېرو غټو دسترخوانونو کې نه وي چې هغې کې به رقم شیان دلته واقعا هغه خوند شته موجود دی زموږ سره داسې ډېرې کورنۍ شته چې هغه بېوزله دي بېچاره دي د بېګا او د سبا ډوډۍ نه لري که غواړئ چې هغې سره کومک وکړئ همدا لاندې ویډیو کې د موږ وټساپ شمېره درته ښکاري موږ سره تماس ونیسئ تر څو دغه اړمنې کورنۍ چې هر وخت موږ پسې زنګونه وهي او فریادونه کوي ژاړي کونډې دي یتیمان دي هغوی سره په ګډه کومک وکړو دا خپرونه نور په همدغه ځای پای ته رسوو تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وخت درته غواړم وسید موسی فهیمه ولیکه نظمونه